رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ابن ماجه حدیث ده ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه بېشکه بنده د هغه ګناه په وجه چې کوي یې له روزي څخه محرومیږي. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای إني لأحسب الرجل ينطي العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. بېشکه زه دا باور لرم چې یو سړی به په ګناه کولو سره هغه علم هیروي چې زده کړی وي. او امام غزالی رحمه الله فرمای په دې پوه شه چې هیڅ یو بنده ګناه نه کوي مګر دا چې د زړه مخې توریږي. که نیکبخته وي نو دغه توروالی په ظاهر د څیرې باندې راښکاره شي او که بدبخته وي نو هغه پټ شي تر دې چې په ګناهونو کې نور هم ورډوب شي او د دوزخ مستحق وګرځي. د ګناهونو په وجه په دنیا کې د آفتونو په اړه ډیر احادیث او د سلفو ویناوې راغلي لکه فقیری، مریضي او داسې نور آفتونه، بلکه په دنیا کې د ګناه له سپیریوالي څخه دا هم ده چې له هغې وروسته ګناهګار د ګناه رنګ او صفت واخلي نو که بیا دی په کوم ازمیښت او مصیبت کې اخته شي هغه به سزا وي چې له ښې روزي څخه یې محرومېدل هم په همدې سبب وي. او که بدبختي زیاته شي او بیا په دغه صورت کې کم نعمت ورکول کیږي نو هغه به استدراج وي چې الله به رب العزت به د دغسې نعمت د شکر ایستلو توفیق نه ورکوي او د ناشکري سزا به وګوري. او د اطاعت کوونکي بنده د اطاعت ګټه او برکت دا دی چې هر نعمت او ورکړی د اطاعت بدلوي چې بیا د هغې د شکر ویستلو توفیق د الله رب العزت له طرفه ورکول کیږي. همدارنګه د نیکبخته انسان هر مصیبت او تکلیف د هغه د ګناهونو کفاره ګرځي او الله رب العزت به یې په درجو کې